کابل په دې دنیا جنت یادېږي. کابل په دې دنیا جنت یادېږي لکه د سرو ګلونو هار ښکلی دی. اسماء اخلاص سره د امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ وي. څنګه چې تاسو ته پته ده د افغانستان 106 کلیزه منځله کیږي. نو چېرته چې د پښتو خبره راځي، چېرته چې د کلتور خبره راځي، چېرته چې د پښتونولۍ خبره راځي، نو هلته د پښتون افغان خبره هم راځي. موږ له پکار ده چې دغه 106 کلیزه د زړه نه ومنځو. نو په کلیفورنیا سټاکټن ښار کې په 14 تاریخ مازدیګر 4 بجې نصیر یاسیني صاحب د افغانستان دغه 106 کلیزه را جوړه کړې ده. په کار ده چې موږ ټول پښتون افغان ټول مسافر په دې کې په ګڼ تعداد شرکت وکړو. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په دې کې د پښتو ډېر تکړه هنرمندان هم راځي. یعنی هارون باچاجي صاحب، ګودر زازی صاحب او ډېره تکړه هنرمنده رمشا شفا هم راځي. نو موږ له پکار دي چې دغه پروګرام ونازو، وی قدرو او زه په دغه پروګرام باندې نصیر یاسیني صاحب ته ډېر داد او حوصله ورکوم. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.